مایک به سیل به برابري سورا راګ دې مې نن جاړي کنه زمیس کې ودرې کوم دې بیا ما کټ کوي دا به وګورم ما وای دا ما درک کوي تګا پله شو ځان دې داو کوم هغه اړې ته ودرېږه که نه یار دې بیا ما کټ کوم ته وایي شاته وایي کیمره کې راځي څه بد دغه دی مړه سیټ ته ته د بوتلو نه یې دا ویډیو سټارټ ته ها په جرګو یم ورلسو ځلې زه تلې یار چې نه مني نو زه به شم غلی پښتانه خو به یو ورځ را بیدارېږي خیر را جوړ کوي په ما د خاورو سلې او بې وسه بل د شپږو لوڼو پلارو قرضدارو ته یې پرېښودلو کلې چې د یار مې چېرته سپکه اورېدلې هغه ځای نه یم په چپه پاسېدلې چې د یار مې چېرته سپکه اورېدلې هغه ځای نه یم په چپه پاسېدلې پښتانو اوس تقریرونو ته پراته دي پښتنو خدای د کار سړی بایللی پښتانو اوس تقریرونو ته پراته دي پښتنو خدای د کار سړی بایللی واړه ښکلي دي کمزر په راټول شوي عبدالله تا ته ډالۍ چې واړه ښکلي دي کمزر په راټول شوي احد خانه خو بس زړه دی سر خوړلی زما دا موبایل لاک زه دې پرېښودم او کوم طرف ته لاړې وخت په راشي بیا به ما له ربه غواړې دومره کبر او غرور په ځوانۍ مه کړه بیا قسم د خپل دوران پسې به جاړې مطلبي خلک ښارونو کې اوسېږي ځکه خوښې دي زما د وطن شاړې د نیمګړې مینې دغه لوی ثبوت دی لیمه تور به وي او شونډې به وي تراړې بیا مې ټوله شپه حده یادولې ماښامي کې چې مې ته د خوا نه لاړې او هلکه دغه د اواز راځي سیټ ته زادی د خر بهچی ته دغه یو بل غزل وامه یاره نه نه مړه دی د شاک نه بې له مینې راته ژوند د عذاب ښکارېږي محبت راته بیخي ثواب ښکارېږي لکه اوس په پړومبي سب کې ولاړې جوړې تېر شولو په تا شباب ښکارېږي که زما د پرېښودو تپوس چا وکړو ورله ور باندې کې ته جواب ښکارېږي که څوک وایي چې انصاف دې دلته وشي که څوک غواړي چې انصاف دې دلته وشي بیا عمل راته په یو کتاب ښکارېږي اشکی خو ډېر ځوانان په ژوند پوه نه کړل احد خان راته بیخي خراب ښکارېږي ډېره مننه